د سولې پروسه باندې زه خپله خدای دې وکړي د دې وطن دپاره خیر ده خو زه خپله یقین نه پر لرم یوازینی هغه وخت یقین پر لرم چې طالبان خپله راسي د هېڅ چا په مرکو رانسي خپل وطن ته راسي د خپلو خلکو سره یو ځای سي خپل بچیان خپل ورونه د خپلو دوستانو سره یو ځای سي ښه خیر یې دغه دی نور په دغه مرکو باندې د جنرال رازق تر وژنې راوروسته د ده له اټکل سره سم د سولې خبرې ډېرې وسوې خو لا هم سوله نه ده سوې جنرال رازق د طالبان سره د سخت جنگ سره سره ځینې د خبرو له لارې ورخپل کړي هم وه د ده په خبره تر 50 زیات لوړپوړي او ټیټپوړي وسلوال یې عادي ژوند ته ورګرځولي دي د 1994 در اوسه جنګېدلي خو اوس راله تېر کال هم زموږ سره په صفوف کې جنګېده په دې ولایتو کې زما د عسکرو سره زما د پرسونل سره جنګېدلي مګر راله چې موږ نور په خپل وطن کې ارام ژوند غواړو د کوم سپین ږیري ورسره وو علما ورسره وو دا د دې وطن دی زما شخصي وطن نه دی خدای دې راولیدی چا شخصي وطن نه جنرال رازق د ډېر په وینا خورا بریالی پوځي افسر و چې د خپل غوڅ او پرېکنده عمل په مټ یې کندهار او ان د افغانستان په لر او بر کې شهرت وموند هغه د پردو خلکو په مقابل کې د بالکل داسې مقاومت کاوه ایسته خبره سر خلاص شو چې دا شیان هېڅ پر افغانانو باندې نه پیرزو کېدل لکه بې ځایه بمبارد و هغه خواري به یې پخپله کوله چې دا کار زه پخپله کوم خو دا یې نه غوښتلو چې دا کار په پردو ورباندې وکړي موږ ولسونه داسې ډېر خوشحاله یو ډېر خوشحاله وو چې عبدالله عمر به زموږ سره جرګې او مشورې کولې نو رئیس صاحب داسې یو ملي سړی د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو تورونه د نه منل په دې کې شک نشته چې زموږ پولیسو یا زموږ امنیتي ارګانو به جرم نه یې کړی پلویان یې وایي د ده دښمن په پسته ژبه نه پوهېده او شرایط دی اړیستی و چې توند چلند ولري زه هرې محکمې ته د افغانستان حاضر یم هرې څارنوالۍ ته خو د دنیا د دغسې یو فشار راوړلو محکمې ته نه حاضر یم نه یې پروا لرم هېڅ د دې شانه دا مې وطن دی د خپل وطن دفاع کوم دا زما فرض دی زه به د خپلو خلکو دفاع کوم د کندهار اوسېدونکي وایي د جنرال رازق له وژنې وروسته دا ښار نامنه سوی دی خو دا معلومول ګران دي چې علت یې د ده نشتوال دی او که د امنیتي وضعیت خرابېدا نور دلایل لري مینهوال یې جنرال عبدالرازق یو کمساری پوځي افسر بولي نیوکې هم پرې کوي خو پر دې شا باندې اروا او واک دومره خپور دی چې ان نقد کوونکي لا پرې په ښکاره غږ پورته کول ته زړه نه ښه کوي مامون درانۍ BBC پښتو تلویزیون کندهار